قتل د څو د درې وجو نه په انسان باندې لازمیږي چې هغه یو سړی قتل کړي، هغه به انسان هم نه کوي، هغه د وخت قاضي کوي. یو دا دی چې چا یو انسان قتل که د دغه قتل په مقابله کې به قصاص کیږي ومقه سړی. دویم نمبر چا زنا وکړه او دغه شادي شده او ګواهان پې پوره څه شي شو هغه پې ګوی وکړه چې کوم د شریعت مطابق ګوی ده او د وخت قاضي موجود و، نو د وخت قاضي به حکم وکړي دی زاني ته چې دی سنګسار کې او دی مړ کې. او دریم نمبر چې یو سړی مسلمان وي او دی بیا واپس کافر شو، نو بیا به قاضي د وخت وی کسانو ته علما به راځي ته ولې کافر شي، مسلماني دې ولې پرېښوده؟ نو علما به ورته لوی کسان کینی، پینل به کینی چې ته د علماو ته ووایه چې زما د دې د وجې د اسلام دا پلانکي کار نه دی خوښ او اسلام مې نه دی خوښ، نو ته دوی ته ووایه. نو علما ته به ووایي که هغوی مطمئن که خو واپس ټیک ته، که مطمئن نه شو دوی چې نه بس زما واپس ارتداد د کفر مې وکړه یعنې کو کافر شم، بس د بیا قتل د وخت قاضي به کوي. ګورې د وخت قاضي ورسره لګوي ښه، د وخت چې کوم قاضي دی حاکم دی باچا دی هغه به کوي.